خاکه څه ته وایي یا خاکه نګاري څه شی ده؟ د خاکې دپاره په انګریزي کې سکیچ توری استعمالیږي. ټیک سو؟ په لاس باندې چې ته د یو چا یو شی جوړ کړي دغه ته سکیچ وایي. نو کله چې بیا د سړي شکل ته جوړی نو سکیچ سو. او ته چې دا خبره قلم ته واړی د نثر په شان یې ولیکې، دغه خبره ته قلم ته واړی په نثر یې ولیکې، دا خاکه نګاري ده. اوس دلته دوه شان دي، یو سوانح نګاري ده، یو خاکه نګاري ده. خاکه نګاري ته په انګریزي کې توره استعمالیږي سکیچ یا پن پورټریټ. هغه پورټریټ تصویر شکل یا خاکه چې په پن باندې وي. نو دا دوه توري په انګریزي کې د دې دپاره شته. د یو سړي په اړه باندې خبره لیکل، د هغه ژوند لیکل، د هغه حالات لیکل، د هغه له زوکړې څخه واخې تر مرګه پورې چې له ده سره څه سوي دا لیکل. دغه ته سوانح وایي، سوانح عمري. ټیک سو؟ سوانح عمري سین واو الف نون ه د جیم والا سوانح ولیکئ. د سانحه جمع سوانح عمري یعنی د عمر چې په ده کې څه پیښې سوي دي، سړی دی، صحیح دی. او یو چې دی په انګریزي کې بایوګرافي، ژوند لیک په پښتو باندې له سره تر پایه هر توری راوړل. او سوانح نګاري کې داسې کیدای شي چې هغه ځینې خاص خاص او بیخي ډېرې چې له سړي سره سوي دا ګردې راوړل شي. لیکن خاکه داسې مخصوص واقع د یو چا په اړه لیکل، یعنی د یو سړي ګډ ژوند ما ولیکئ. یو سړی بیا دا ګډ ژوند نه لیکم، په دا ژوند کې څه خال واقع ما ته معلومې دي دا ولیکم. فلانی زما ډېر ښه دوست یا فلانی زه ډېر له نږدې پیژنم، پر دا موقع باندې دا خبره وکړه، په دا موقع یې دا خبره وکړه، په دا موقع یې دا خبره وکړه. دا نه د یو بل خبرې سړی یو بل ته کوي، فلانی داسې علامه دی، فلانی دا خبر، دا مشاعر کې چند کلمات، مشاعر کې آخری کلمات، دا سړی چیرې وایي؟ دا په دا خاکو کې وایي. د مرزا غالب خاکه چې ده، مطلب د سوانح چې ده یا خاکه چې ده، دا د دوستانو لیکلي دي. ځینې خاکه نګاري کړې ده، ځینې سوانح لیکلي دي. فرض که مولانا الطاف حسین حالي دا د شاګرد و، له ده سره به پر کټ کښېنستی، هغه سبق ورته ویلی. نو غالب چې و هغه چې څنګه حالات ده لیدلي دي، نو ده بیا کتاب لیکلی دی یادګار غالب. نو دا خبرې چې په یادګار غالب کې تاسو ووایستی دا په بل کتاب کې بیا نسته. نو دا رنګه توري چې به دا صرف موږ په یادګار غالب کې وایو. یادګار غالب دونې پنډ کتاب دی، دا حالي صاحب لیکلی. دا اوس چې شته دا د غالب سوانح عمري ده، او څونې سوانح ده چې الطاف حسین علي ورسره شته. دا ګرد واقعات چې ده لیدلي دي دا یو شی لیکلی دی، صحیح دی. او یو خاکه نګاري ده، دغه د غالب یو خاص نکته، یو خاص واقعه، یو خاص پیښه چې ته وخت ورسره تیر کړې د یو سړي سره او تا ته معلوم یې، هغه راواخلې په داسې مختصر شکل کې وړاندې کړې، د یو چا دپاره یې کښېږدې، هغه په دا وپوهېږي. په دې کې لیکوالان وایي چې یاره یو شرط لازمي دی، هغه دا دی چې ته پر چا باندې لیک کوې هغه به ته ذاتي طور پیژنې. داسې هم نه دی چې خوشحال بابا باندې خاکه ولیکئ، نو دا د خاکې په تعریف کې نه راځي. وجه دا درنه خوشحال تا لیدلی دی، نه ته په خبرې، صحیح دی. نو ته به د خوشحال څه واقع و موږ ته کښېږدې. کریم امیر تاسو ټول ویناستئ، نو زه څوک درته وایي پر کریم امیر باندې خاکه ولیکه، 10 کلاسه در سره اخیستي دي، 20 کلاسه در سره اخیستي، راولاړ شي په یو مضمون کې ولیکې چې کریم امیر زما ټیچر و او دا ورځ باندې کلاس ته ورغلی وم، دا پیښه وسوه، په دا ورځ کلاس ته ورغلی وم، دا پیښه وسوه، په دا ورځ په بازار کې په مخه راغلی دا پیښه، دا یې وکړل. ښه اوس خو لږ اسانه شوه. ښه یعنې د یو سړي په باره کې به ته په خپله پاشي خبر یې
بیا به د واقعاتو انتخاب کوي. ګوره شی ادب ته اوړي، شی چې ادبي کېږي دا بې ادبي په خپله ځینې وځي. یعنې ته یو شی چاته لیکې نو هغه کې به ته کوشش کوې چې یاره زه د معاشرې یو داسې رنګ چاته ښکاره کړم چې له هغه ګټه واخلي. که ته بد اړخ ښکاره کوې د هغه پروموشن غواړې خو واره نه خوري، خلک یې نه فالو کوي، نو ته به بد بیا د ادب په چاپړه وایې. بد ته به داسې طریقه د ځان کوې چې دا ګوره دا بد کار وسو، دغه سړی دا سړی انجام سو. نو ادب چاپړ و دغه ته وایي. ادب والا دغه کار کوي چې وایي بد کار خو دا د ستا مخ ته مکشې شو. نو په خاکه کې به ته کوشش کوې د سړي په ژوند کې چې کومې پیښې تا ته معلومې دي دا به یو چاته ږدې، دا به د لیک په شکل کې وړاندې کوې. د دغه ادبي حیثیت دی په دنیا کې. د دې دپاره د شخصیت چې ته ووایې بس یو دم ورننوځې د شخصیت و حالاتو ته. د کاري د لوستونکي کم سړی چې لیک وایي داسې د دغه په ذهن کې بس شخصیت مکمل فټ سي، د هغه خاکه راسي. زه وایم داسې جګ سړی و، دا شاعر نومېدی، دا رنګه هولیا یې وه، داسې پټکه یې تړلی، دا کوټ یې اغوستلی، پر لار به دا رنګه روان و. خاکه راځي که نه راځي ذهن ته چې یاره بس دا سړی بس ګوره هلته په ذهن کې خاکه جوړېږي چې بس پټکه یې وتړی، کوټ یې واغوستی، سوکه روان دی. دغه ته خاکه نګاري وایي. دا په مخصوصو حالاتو کې، په مخصوصو واقعاتو کې په مختصر شکل کې وړاندې کېږي. که چیرې تاسو د شخصیت په اړه قلم ته دا رنګه واوښتاست او د هغه څه واقعات مو ولیکې نو دا واقعي خاکه نګاري سوه، دا واقعي په ادب کې ځای لري. دا واقعي بیا بل سړی د شخصیت په باره کې تا خو لیدلی و، تا دونې پیښې ورسره لیدلي وې، تا دونې حالات ورسره لیدلي وو. ما ته ډېر خلک وایي پر قاري جمال الدین مسافر باندې زموږ یار و، پروش کال وفات سو، شاعر و، لیکوال و، خاکه ولیکه. اوس د قاري صاحب له ما سره دونې کیسې دي چې زه دا ګردې ولیکم دا تر سوانې موږ درشي. معنی ما او د ډېر عمر سره تیر کړي، دنیا ځایولو سره لاړو، شپې مو سره تېرې کړي. د خندا خالي پوره کتاب دی چې د څنګه ګپې کولې. اوس نو به څه چم کوم، خاکه به څنګه جوړوم، سوانې به نه لیکم، نو به راولاړېږم انتخاب به کې کوم چې یاره دا واقعه ضروري ده، دا یې لکه دا ضروري ده، دا یې لکه داسې خال خال به شی راواخم، دا به مرتب کړم. تا ګسه قاري صاحب لیدلی نو، تا ګسه ویلی نو، تا یې شکل نه و لیدلی. زما له لیکه به ته د ګډ شکل ته ورسېدې، همې رنګ در معلوم سو، همې هولیه در معلومه سوه، همې عمل در معلوم سو. د خاکې په ادب کې دغه حیثیت دی. کوم خلکو چې خاکې لیکلي دي، کوم خلکو چې موږ ته شخصیات په خاکه کې ایښي دي، د هغه په لوستلو باندې موږ هغه مکمل وینو. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. د شاعر شعر دی، د غالب شعر دی، وایي څوک چې خبرې کوي یا لیک ته وایي بس دغه ځای ته ګوره، که دغه ځای ته ورسېدې دا خو زما مجلس کوي، دا زما خبرې روایي، دا خو زما په زړه کې هم دا شان سته. بس نو ته په خبره وپوهېدې، ستا ذهن ته هغه خبره در ورسېده. دغه د لوی سړي بیا علامت له دغه ځای شروع کېږي. رحمت هوتک په پټه خزانه کې د محمد هوتک د اکا زوی دی. محمد هوتک ته حال وراړي، ګورئ خاکه ده. یې ما له یونس بابا یا له یونس خیبري سره بیخي ډېرې شپې وکړې. دا په خیبر کې اوسېږي، په بدنۍ کلي کې. ټیک سو، دا شاعر دی، شیوا بیان دی، ډېر بلا سړی دی. وایي دا د رحمان بابا شاګرد دی او دا سخي سړی دی، لویه غټه دیره لري، بیخي ډېر میلمانه ساتي، او هر سهار به ما رخصت ځینې اخیستی چې ولاړ سم، د به یا داسې اسانه به نه ځي. څو شپېلیا وکړه. دا د سړي کوالټي په مخه راله که نه راله؟ که څه هم خاکه نه ده. ګورئ موږ ته لیکوال د بل له خولې غږېږي چې زما د اکا زوی د ده سره په دغه کال شپه کړې ده، عمر یې دونې دی او په دا عمر کې د ده عمر دا دی، نو دا اندازه لګولې چې دا په پلاني کال پیدا شوی دی. ښه، نو لیکوال موږ ته یې دا د خاکې په زمره کې راځي، قسم خاکه نه ده. لیکن موږ یې داسې ورورسولو چې د رحمان بابا شاګرد یونس بابا میلمه پال سړی و، په بدنۍ کلي کې اوسېدی، شاعر و، لیکوال و، میلمه یې کول، دیره یې وه، ښه موړ سړی و، کار یې برابر و. شیکسپیر هېڅ چا نه دی لیدلی.
که چا د هغې زمانې لیکوال موږ ته د خاکه ایښې ده بس موږ ورسېږو سیټ سړی دغه دی دا رنګې کټ دی دا یې کار دی دا یې ټیبل دی دا یې ځوند دی دا یې کټ دی دلته ویدېږي دلته ولاړېږي یو شی موږ ته ایښی دی ما دا خبرې سره وشوې ما د دلته ناست سره وکړه ما د دا حالات سره بیان کړي دي دا یې موږ ته خاکه وړاندې سوې ده نو دا د خاکې په تعریف کې تاسو لیدلی سئ اوس نو ټوله سوانح چې د یو سان راواخې په هغه کې دننه ته خاکه ځایولی سي وپوهېدلاست له زوکړې زه تر مرګه پورې سته د یو چا سوانح ولیکې په هغه کې دننه خاکې ځایېږي دا ګنجایش شته لیکن په خاکه کې دننه سوانح نه ځایېږي دغه شی هم یاد لراست دی یعنی په یو کوچنۍ واقعه کې د سړي ګډ ژوند نه ځایېږي بلکې په ګډ ژوند کې یو کوچنۍ واقعه ځایېږي بلکې درې ځایېږي بلکې لس ځایېږي نو خاکه چې دا په سوانح عمري کې موږ ځایولی سو لیکن په خاکه کې دننه سوانح عمري نه سو ځایولی دونې غټه کیسه چې ده دا موږ نسو کولی دا به ستا په ذهن کې وي دغه شرط کې نو لازمي دی چې ته بې خامخا سړی پېژنې ستا به ذاتي دا تعلق ورسره وي ټول واقعات چې پیښ سوي وي په خاکه نګاري کې موږ هغه نسو ځایولی د یو چا د ژوند خال واقعات چې موږ په لیک کې واچو او په هغه ژوند باندې دا سړي موږ خبر یو دغه ته خاکه ویل کیږي دا خاکه چې لیکي و دغه ته خاکه نګار وایي او دغه حیثیت و دا لیک ته خاکه نګاري هم وایي نو زموږ د نصاب دغه شی چې دی که چیرې تاسو خاکې ویلې هغه ورک کسان هغه نالیدلي کسان چې ستاسو په مخ کې د قلم په ذریعه یو چا ایښي وي تاسو به د خاکې له لارې ورسره ولدېږئ د هغه شکل به ټول ستاسو مخ ته راځي چې دا خو دا رنګه سړی و دا خو عام انسان پوښتنه کولی سي پر خاکه باندې خود لیکل په اردو باندې یا پښتنو کار نه ورسره د اردو لیکوال صحیح سوال دی ما په مابین کې یاد کړئ پښتو سره تعلق نشته د اردو مشهوره لیکوال دی نو چې کوم یاران ورسره پاتې سوي دي هغوی خاکې لیکلي دي خصوصا الطاف حسین علي یادګار غالب کتاب دی که د ویلې یو وار خو یادګار غالب ووایه که نور یا یې که نه وایه دغه یو کتاب خو ووایه یا په انسان باندې د حیوان خاکه که ته ولیکې هم خاکه خو ورته ویل کېږي تعریف کې دغه دی لیکن دا په ادبي شخصیاتو باندې لیکل کېږي نه په غټ خلکو لیکل کېږي سورسز چې هر څه وي ته خاکه پر ولیکې هغه کې د ادبي رنګ پروت دی د یو چا فایده ده په وسي ضروري نه ده لیکن څونې خاکې چې موږ ویلي دي یا مخته راغلي دي هغه ټول پر انسانانو دي د انسانانو پر ژوند باندې دي فایده یې څه وي چې په یو شخصیت تا خبرول غواړي نو هغه سره ته ولد یې بله پوښتنه بس